سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولیار یم، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ مې ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې د طریقه توګه موږ څنګه کولی شو هر ډول تصویر موږ څنګه کو په ایچ ډي بڼه پیدا کړو. یعنې زموږ کوم تصویر ضرورت وي هغه تصویر باید څنګه کوو د ایچ ډي بڼه باندې را ډاونلوډ کړو، یا هم په پي ان جي را ډاونلوډ کړئ، جي پي جي را ډاونلوډ کړئ. هر بڼه چې تاسو زړه وي خاص ورته ولیکئ، نو په هماغه بڼه به تاسو تصویر څنګه سي را ډاونلوډ سي. خو ایچ ډي تصویران ملګرو کوم چې ډېر صفا وي هماغه تصویران هم پکې را ډاونلوډ کړي. هر کوم تصویر چې تاسو زړه وي خاص تصویران ملګرو ته نور ویډیوګانې اپلیکیشنونه نشته دی په دې اپلیکیشن کې. یوازې تصویران تاسو کولی چې په ډېر په خوندور کیفیت سره همدارنګه که پي ان جي هم پکار وي او که جي پي جي بڼه باندې پکار وي، که هره بڼه باندې پکار وي، هر رقم تصویر هم پکار وي، په دې اپلیکیشن کې تاسو پیدا کولی سئ. نو ډېر اسانه زبردست ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو ویډیو شروع کولو څخه مخکې تر اوسه پورې هم تاسو ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. که چېرې مو ویډیو خوښ سوه ویډیو سره لایک کړئ او خپلو ملګرو سره ویډیو خامخا شیر کړئ تر څو زموږ چینل نور هم مخ ته لاړ شي. زموږ چینل نور هم مخ ته لاړ شي. نو ملګرو دې لپاره تاسې دغه کار وکړئ، یعنې ایمیج په ایچ ډي بڼه یا هم نور تاسو کومې بڼه باندې تصویر 4K دا ټول باندې انشاءالله دغه دې کې ایمیج شته تاسو ډاونلوډ کولی شئ. د هغې لپاره یو اپلیکیشن ته ملګرو ضرورت ده، ایمیج سرچ من په نوم اپلیکیشن ده ملګرو. دغه یو اپلیکیشن باید تاسو ته را ډاونلوډ کړئ. سیده لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته ده. خو بیا هم که تاسو به راشئ خپل پلی سټور ته، سیده پلی سټور به راخلاص کړئ. پلی سټور مو سره راخلاص کړه، پاس سرچ ته به راسئ. سرچ ته چې راغئ هلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ ملګرو ایمیج سرچ ایمیج سرچ، نو دغه به تاسو پکې سرچ کړئ. کله مو ایمیج سرچ کړئ نو ته لیکل ایمیج سرچ من په دغه اپلیکیشن څنګه دا به تاسو کلیک وکړه، دا به څنګه کوئ د جي څخه را ډاونلوډ کړئ. الریډي دا اپلیکیشن څنګه د مال د جي څخه را ډاونلوډ کړی، نو تاسو د اوپن په ځای دلته انسټال لیټ لیکئ، نو دا تاسو د جي نه را انسټال کړئ. زه به دا اوپن کوم د جي نه. نو دې صفحه ملګرو داسې ده. تاسې کولی دلته سرچ کې هر عکس چې پکار وي هغه څنګه کې سرچ کړئ. دلته زه غواړم کرکټ په باره کې عکسونه پیدا کړم، نو دا کرکټ ورته انتخابومه. ما دا تر اوسه ملګرو کرکټ سرچ کړی و ځکه تاسې کرکټ ما ته راغی. صحیح ده ملګرو. نو زموږ انټرنیټ لږ څه کمزوری ده نن، نو لږ به ورته انتظار وکړو. دا ده ملګرو موږ ته څنګه څو تصویران یې راواړول. نو ځکه زیات تصویران دلته ملګرو تاسو ته راځي ټول په ایچ ډي بڼه په ښه کیفیت سره تاسو سره غواړئ پي ان جي را ډاونلوډ کړئ، نو ته کرکټ څنګه پي ان جي ولیکئ، هر ډول عکس هم پکار نو تاسو دلته څنګه کوئ سره ولیکئ. که غوښتل مې چې ایچ ډي پیدا کړم څنګه ایچ ډي کلمه ورسره زیات کړئ، نو دا څنګه کوئ سرچ کړئ. نو ملګرو هر رقم تصویر په دې کې موجود. مثلا غوښتل مو چې یو تصویر پکې را ډاونلوډ کړئ، دغه مثلا غواړم دغه تصویر را ډاونلوډ کړم، دا تصویر باندې کلیک واخلئ. سیده کلیک مو څه وخت دلته ډاونلوډ آپشن تاسو درکوي. سیده نو په دغه ډاونلوډ به کلیک واخلئ. سیده کله مو چې کلیک ډبل کلیک په واخلئ ملګرو انتظار وکړو تر څو دغه لوډینګ ختم سي. بښنه سره زموږ نیټ یو څه کمزوری ده. نو ملګرو بښنه غواړم، مشکل زموږ په انټرنیټ کنیکشن کې د ملګرو هسې کنیکشن کار نه کوي. دا وګورئ تاسو وګورئ لوډینګ روان دلته څنګه کې رنټ لیکوي، تاسو چیک یور کنیکشن. سیده زموږ انټرنیټ نن ډېر کمزور، نو تاسو به څنګه چې غوښتل مو عکس را ډاونلوډ کړئ، نو په دغه ډاونلوډ آپشن څنګه کوئ کلیک واخلئ، نو دا عکس به څنګه سي چې تاسو ګالري ته را ډاونلوډ سي. مثلا زه بل شی هم لیکم، لیکل لیف پي ان جي، یعنې غواړم د پاڼې عکس را ډاونلوډ کړم په پي ان جي بڼه. سیده دلته تاسو په سرچ کې ولیکئ لیف پي ان جي، زه غواړم لیف پي ان جي عکس را ډاونلوډ کړم، دې باندې کلیک واخلو. نو یو شی بیا انتظار ته وکړو تر څو موږ ته نور تصویران راواړوي. لیف پاڼې ته وایي ملګرو ته وګورئ دا د پي ان جي شکل باندې موږ ته تصویران راوړل. غوښتل یم چې دا پاڼې تصویر را ډاونلوډ کړئ، نو پاڼې باندې کلیک واخلئ او دا به څنګه کوئ دغلته دا ډاونلوډ نښه څنګه کوئ کلیک واخلئ، دا عکس به څنګه سي تاسو ته په موبایل ګیلري کې را ډاونلوډ سي. نو په همدې طریقه موږ کولی شو ملګرو څنګه څو په ایچ ډي بڼه هر ډول تصویر را ډاونلوډ کړو. ملګرو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او شی مو ورنه زده کړي وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره معلوماتي ویډیو تاسو ته اماده کوم، په لویه بښنې کې خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او آباد اوسیږئ.